دریم ادب دا چې قران کریم ته وکی خودل په داسې حال کې چې زړه هم بیدار او متوجی وي. زړه بیدار او متوجی وي، دا نه چې قران مپلاسو کې د سوچ بل ځای کوي. لکه سورہ قاف کې سفارش بگشتما او آیات نمبر و درشم. رب کریم فرمائی ان فی ذالک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. بیشک به قرآن کې خامخا نصیحت دے دا هغه چا لپاره چې هغه لرا زړه یعنی هغه قلب معنا عقل، هغه لرا عقل وي یا کی دی وقت او دی حاضر وي. تفسیر جلالین د قلب معنا کړی دی